ګورئ خوشحال دی خدای مو په خیر شه دره ډیره مننه ستاسو هم په سفر کې بیا موږ ته وخت راکړه تاسو د خیبر پښتونخوا په مانسهره سیمه کې 2-3 ورځې دمخه په انټرچینج باندې یو بده پیښې وروستو په خبرو کې ویلي وو چې په تیرو 2 ونو کې په تاسو باندې 15 بریدونه شوي دي او تاسو ویلو چې دا د ریاستي ادارو له خلکو لخوا کیږي منظور پښتون صاحب موږ پوه کړئ په تاسو باندې 15 بریدونه د ریاستي ادارو خلکو تاسو په کم بنیاد وای چې هم هغه کړی دی او تاسو په هغو دا تور پورې کوئ دا 2 ونې کېږي چې مونږ د اسد خان چکزي چې په جبر او ظلم کې شهید کړی شو د هغه فاتحه ته تللی وو چې واپس راتللو اول په کوچلاخ کې د اسره سره وشول دوی زور لګولو زموږ ملګرو ته دکې ورکولو زموږ په ملګرو باندې جبر او ظلم کولو او بیا په اغه پس مونږ چې راتللو په کله سیف الله کې داسې عمل را سره وشو مونږ د ارمان دونی قبر ته راتللو خو چې دعا وکړو ډیر په مشکله باندې مونږ راغلو دوی نه پرې خودل مونږ اغه پس په ژوب نه اول یو ځل بیا زمونږ سره دغه حرکت وشو بیا چې مونږ راغلو دینه پس ضلع مومند کې په دینه څو ورځې پس یو والتا د لادرک خلکو د خپلوانو یو غونډه وا یو احتجاجي پرلط وو چې غوښتنې لرله چې زموږ خپلوان د عدالت ته وړاندې کړل شي که څه ګناه وي سزا دی ورکړي که ګناه نه وي راخلاص کړي هغه زموږ دوی رابطه وسره خو چې کله مونږ ورتللو نو د مومندو په اول چیک پوسټ یا کاغوند باندې دوی اول دغه سه ولسی خلک راغوند کړي وو چې کله زراغلم زه د ګاډي نه راووتم هغه ولسی خلکو ته ما خبره وکړه چې زه چیر روان یم او څه کوم هغه چې دا خبره وارویدله ټول خلکو ناره وکړي چې مونږ تاسو سره یو که تاسو ګاډي نه پرې خود پیدل لې هم مونږ بستا د سکیورټي لپاره تاسو سره ولاړو بیا چې کله حالت دغه ولیدل شول چې دغه خو دا هربای ناکامه ده نو ډي سي چې کومالته وو ورسره د سره درې څلور سوای فورسز راوړي وو او درې څلور ورسره ملکان هم نور ملکان خو د نشاط شول خو یو څو کسان ورپات شول نو هغه ډي سي راغی ډي سي په خپل باندې مونږ ته د کې راکولې د افیسرز مونږ ته د کې راکولې تشدد یې کولو او هلته زمونږ چې کوم ملګرو مرسته کوله جنگریز او وحید هغه هم گرفتار کړل په هغه هم تشدد وکړ لار دوی بندوا او یو داسې کار چې هغه پاین کې هم جایز دی هغه د لپاره چې مونږ تللو هغه نه پرې خودلو او الټای فایر هم زمونږ په ملګرو وکړو بیا 2 ورځې اول په مونږ باټاګرام ته تللی وو په باټاګرام کې حالت زمونږ د تحریک د ملګرو په شوبدو کې زمونږ د دوی سره شرکت وو خو چې کله واپس راتللو په د شپې 12 بجې وې د مانسهره ټول پلازا باندې کسان ولاړو خو ټول پلازا کې دنه چې کوم په بوت باندې کسان وی اغه نه وو موجود نو معلومه دا و چې دا هغه کسان دوی راکوس کړي وو دلته ان ال سي ولا چې کوم غو خلک هغه هم راغلی نو دوی اول خو لار بند کړه بیا یې کنځلې کولې بیا یې زمونږ په ګاډي باندې په ټماټر باندې بیا ورسته پتیګو باندې غو کړلې زمونږ ملګری راکوس شول هغه لار یې صفا کوله چې کوم ابسټیکلز دوی یې شیریال ته کوم په لار کې یعنی خند پراته دی هغه لري کې چې هغه لري کول نو په دې کې زمونږ ملګرو باندې دوی تشدد هم کولو او بیا چې کله مونږ د ګاډي را مخته کړل مونږ روان شو په دې وخت کې دوی هوایي فایرینګ هم وکړ په دینه پس په سبا باندې په مانسهره کې د غدارۍ چې دغه په دلاره مونږ تیر شوی یو په دې بنیاد باندې د غدارۍ مقدمه درج کول او دلته چې کوم خبره دوی کړې وي هغه ټول په مونږ راته په لو داسې یو عمل کول دا دوی کړی دی منظور پښتون صاحب تاسو چې کوم 15 وړه پیښې وې د هغې تفصیل وویلو خو د مانسهرې پیښې نه وروسته په سوشل میډیا ځینې خلکو داسې هم ویل چې د رسل لانجه هغه وخت جوړه شوه کله چې د منظور پښتون په ګاډي کې ناست د هغه یو ملګری راکوز شو او ډزې شروع کړې د هغې په ځواب کې دی باندې هوایي ډزې شوې وې
زمونږ سره ویډیو پراته ده چې مونږ کله راځو نو دا ایون کړي هم دوی خپله ده نو ګاډی دوی څنګه دروي ګاډی دوی څنګه په اول یې په ټماټرو په یوشي بل شي ولي بیا څنګه په کاڼي ولي دوی څنګه کنځلې کوي د دوی دغه ویډیو د دوی په وال پراته ده او بیا څنګه زمونږ ګاډی چې وځي په هغه نه پس دوی فایرینګ کوي د دغه ثبوت موجود دی. منظور پښتین صاحب تاسو باندې په پاکستان کې په ټول پاکستان کې د سفر پابندۍ دي کنه په ځینې علاقو کې یا ځینې ښارونو کې پابندۍ دي او ځینو کې ګرځېدای شي که دا راته لږ ووایه. زه خو دا وایم چې دلته مونږ وایو چې آزاد ګرځول لا خو بیخي شته نه یعنې د بلوچستان چې څومره هم علاقې دي ژوب کله سیف الله لورلايي کویټه دوکۍ او چمن کله عبدالله بشین دا څومره علاقې دي دا په مونږ باندې دلته چې راځي باجوړ مومن دې علاقو ته چې مونږ کله ځو دا په مونږ باندې او ورکزی او کرم ته هم چې کله زمونږ ملګري ټرای کوي دا په مونږ باندې ضلع خیبر کې به تاسو لیدلی وي چې مونږ جلسه کوله په جلسه اول په دغه هم دغه علاقې په مونږ باندې بند وي د ضلع خیبر بونیر ته چې مونږ تللو بونیر هم په مونږ باندې بند وو او اوس نه 2 میاشتې څه وخت اول سوات ته مونږ تللو په کابل باروم کې زمونږ هلته پروګرام وو د وکیلانو سره خو د وګیټ چې کوم د باروم وو هغه د ریاستي ادارو سره کارکونکي کوم خلک دي هغه نیولای وو زموږ د ګاډي باندې د حمله پلانینګ کړی وو خو بیا د وکیلانو په مشوره هم شاته بل گیټ و په هغه لاړلو نو دوی دلته په هغه کې د ریاستي ادارې هر ځای کې دغه پروګرام لري چې هغه موږ د عام ولس نه لري کی ځکه چې دوی ته دغه پته ده چې عام ولس ځپلی دی عام ولس په دردونو تکلیفونو ګرځولی دی. منظور پښتین صاحب تاسو ریاستي ادارو یا دغه علاقې چې تاسو یاد کړی د پابندۍ چې تاسو وایي چې تاسو باندې دي کوم حکومتي ویان یا نماینده یا کوم ډي سي یا کوم بل افسر په باقاعده توګه کوم نوټس درلېږلی دی یا کوم مقدمه جوړه شوې چې د قانون لاندې تاسو پلانکې علاقې ته سفر نشئ کولی؟ قانون نشته دی نه موږ ته په سوات کې نه په بونیر کې نه په مومندو کې نه په بل ځای کې داسې څه قانون نه دی او البته بلوچستان حکومت هر 3 میاشتې پس یو نوټس جاری کوي چې دوی په دا علاقه په بلوچستان باندې بند وي خو هغه سره هم څه ریزن نشته داسې نو دا بیا هم چې دلته قانون آئین هغه د پاکستان فوج او ادارې نه مانی هغه بل مکمل انکار ځنه کړی دی په دې کې د نه صرف چې کوم دوی ته ټیکس وی پکې یا بل شی وی هغه دوی ځنه راخلي قانون آئین کې په دې قانون آئین کې کچېره دوی غلطي وکړه یا د دوی غلطه و یا دوی څه سزا ورکول غوښتل خو پاین کې جایز نه و دوی بیا حالت نه مني هغه نه انکار وکړي. په تاسو باندې د غدارۍ مقدمې خو موږ اورېدلې دي چې په کراچۍ کې کوم تقریر تاسو په سورابګوټ کې کړی په تاسو باندې علي وزیر محسن داوړ ډاکټر سید عالم مسجد او نور باندې جوړ شوی وي د دې علاوه تاسو باندې په پاکستان کې داسې مقدمې یا قضیې دي چې د ذکر به ضروری ګڼي چې په کوم ځایونو کې څه جوړ شوي دي؟ زما په خیال باندې د پاکستان په هر ښار کې په مونږ باندې د غداري مقدمه دوی درج کړي دي دا غداري چې کومه مقدمه ده د یو سل درویش ای او یو سل څلرویشت ای وایي دا چې کومې دي د په 1802 کم شپته کې پیرنګي جوړ کړي وي چې کوم دلته د دوی غدر ورته وایي په دینه پس د سیاسي خلکو ته سزاګانې په شور کولې او په دې کې دنه دوی د یعنی دلته د پښتنو مشران هم ډېر نیولې دي او د باچا خان او ولی خان هم په دې کې دنه جیلونه ته کړي دي دا هغه غدي چې پیرنګي جوړ وي د پیرنګي اوس چې کوم خلک پاتې دي د پیرنګي نه اوس یې هغه اپلای منظور پښتین صاحب په دې مقدمو کې خو تاسو ملګری علي وزیر چې د قومي اسمبلی غړی هم د جنوبي وزیرستان نیول شوی په پیښور کې اوس په کراچۍ کې په جیل کې دی تاسو نور ملګری هم نیول شوی لکه ډاکټر سید علم مسجد او داسې نور تاسو د نیولو کوشش شوی که تاسو نیول تر اوسه پورې ممکن نه دي کنه تاسو ولې په دې غداري مقدمو کې آزاد تر اوسه پورې موږ هم په دې غداري مقدمه کې جیل پړلې دی اوس یو کالول تاسو ته پته وي خدای به هم د ریاست خپل استراتیژي د کله کله د لکه کومه خيار کې چې زونی ول شو تیر کل پاک ما سره نور ملګری بیا غي نه ونی ول زی ونی ول بیا داسې بلې خيار را وخت موږ کور وپکې یو ملګری پکې وونی بیا نور نه ونی نو دا دوی د خپل استراتیژي مطابق داسې کوي کته وی هم دوی کله کله مونږ وښونن چې غلاره
ګودرې لارې وطنونه دومره راته بند کړي چې هغه چې کوم زموږ دلته خپل سیاسي هلې ځلې وي د خپل قام د راټولولو د اتفاق جوړولو او خپل ولسونو ته ورتګ د دوی د غږ د پورته کولو دا چې څومره پروسس وي هغه راته بند کوي هر ځای منظور پښتین صاحب زه د اټکل یا د اندازې په بنیاد د سوال کولو قائل نه یم خو تاسو مخالفین هم شته په پاکستان کې په سوشل میډیا هم شته او په سیاسي مجلسونو کې هم ذکر کیږي ادارو چارواکو وخت په وخت بیان ورکړي دي یو شک دا کیږي چې منظور پښتین د حکومت سره یا حکومتي چارواکو سره روغه جوړه شوې ده او د هغه روغه جوړ اعلان کم چې تاسو سټریټجی د حکومت یادوي د تاسو په قلم ګمان کیږي چې تاسو هم د سټریټجی لاندې اوس ازادي او تاسو د قضیو باوجود هم آزاد ګرځي دا سوي هم چې هیڅ داسې روغه جوړه زموږ د حکومت سره نه دی شوی حکومت سره زموږ روغه جوړه وای بیا هغه موږ په اګو په ټماټرو باندې نه ویشتل هغه به زموږ لارې نه نیولې دلته موږ شپه او ورځ تیرو د خپل قام پاکستان د ادارو ترو په بخانه سره د خبره ډیره بدله چې کوم زما اوس هم 24 غنټې کیږي چې دومره مصرفي ما چې ما خوراک هم نه کړی ناشته مې هم نه کړی دا د قام وطن په خاطر باندې مونږ ګرځو د دې قام د دې وطن د راټولولو د دې اتفاق اتحاد په خاطر باندې کوو دا چې کوم خلک داسې خبرې کوي چې نه د څه غکړې ده یا دوی یا نه څه معاهده کړې ده یا څه کړې ده هغه خو یوازې لکه څه ثبوت راوړي لکه مونږ چې د خپل زبرولو ثبوت ورکوو لکه مونږ چې دلته د خپل خاور د خپل وطن کې دنه د خپل ژوند څومره په مشکل کې تیروي دغه ثبوت ورکو دا څه دوی چې تاسو غونډه خوشي وي دي د دفاع وزیر پرویز خټک وایي چې تاسو ملاقاتونه شوي دي په پیښور کې او خبرې اترې مو شوي دي دغه خبرې اترې سوي سب باغ کې څه خبرې شوي دي په پیښور کې مونږ دي شوي په اسلام آباد کې مو شوي د مذاکرات په حواله سره چې کله هم حکومت اعلان وکړ چې موږ د پی ټی ایم سره مذاکرات کول غواړو په هغه وختونو کې موږ چې د دوی سره کوم مذاکرات کړي دي هغه مو پټ نه دي کړي تاسو په ډیوا ریډیو باندې هم ریپورت راغلی چې موږ پورا پریس کانفرنس وکړو او په دې پریس کانفرنس نه پس موږ کمیټي ورته جوړ کړل هغه کمیټي 2-3 نشته هم وشول د نشي لړ په دې کې دنه داسې څه نتیجه نه راغله موږ چې کله هم دوی ته کوم د اوایل سټیجز باندې یعنی موږ چې کوم کېدیان واغه مو ورته یاد کړ چې تاسو د اعتماد باندې په خاطر باندې در اخلاص کوي نو هغه په دې کې ناکام شول او بیا زموږ سره رابطه ختم کړل د مذاکراتو منظور پښتین صاحب د مذاکراتو ایجنډا تاسو او د حکومت ترمنځ څه واپس ایجنډا مذاکرات کېدل موږ داوا هم چې موږ ورته ویل هم چې تاسو یو ځل د اعتماد بحاله په خاطر کوم کېدیان چې کوم دی هغه کېدیان هلو د زموږ د مطالبه داوا چې د اعتماد بحاله په خاطر زموږ کېدیان راځي خپل ټول مطالبه وړاندې کو بیا تاسو موږ ته به باندې یو خبره وکړي دا مطالبه تاسو ولې نه منئ یا حکومت یې څنګه مني څنګه نه مني خو هغه په فرست سټیپ کې یعنی زموږ فرست سټیپ و د بحاله د پهرا د کېدیان له خلاصولو هغه نه کوي پورا د غي د وجه هغه مذاکرات به کیږي پاتې شو منظور پښتون صاحب دوه تاسو ما سره پاتې دي خو زما پروډوسر صاحب ماته وایي چې تاسو په ټلیفون په فیس سکایپ په لیکه کې شور دې امکان لري او تاسو ته زحمت نه وینم زموږ خواسته ک تاسو په خپل سفر کې د 2 منټو لپاره بریک اغستې شي نو زموږ دوه بنیادی سوالونه چې پاتې دي هغه به مو کړی شو او تاسو سره به خبرې زموږ پوره شي دا پروګرام په فیسبوک باندې خلک ګوري هغه غواړي تاسو ته پوښتنه وکړي په ټلیفون هم روان دي نو ک تاسو لپاره ممکن ده منظور پښتون صاحب یو 2 منټه بریک اغستل یو منټ زه مکمل لاړیم گاډي مسایډ ته درولې په آرام باندې ناسمه تمره تاسو ته کې دي شاندار ها اوس आवाज ز فکر کوم لږ گزاره کوي ها یو ته پوس ز کول غواړم چې تاسو د تحریک د شروع کېدو نه 1993 پورې د پاکستان د حکومت د پاکستان د پوز د مشرانو نه یوازې دا چې غوښتنې کوي بلکې تورونه په هم پوره کوي چې هغه د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي خلک به درکه کړي دي چک پوسټي جوړې کړي دي قامي تحقیر کیږي او داسې نور دغه غوښتنو د دې تحریک شروع کېدو تر دې د پورې ځنی منل شوی دي تاسو سره لاس راوړل نشته د تحریک تر اوسه پورې د تحریک کثیر انتظامی لاس راوړنې ګوري نو په هغه کې
تر یو حد پره د چیک پوسټونو او د څه میسینګ پرسنز د راخلاصولو تر حد پرې یو څه لاسته راوړنې شته دی. داسې که موږ ګورو ځای پر ځای پخوا به پښتانه وژل کېدل، اوس په هغې کې دومره دي هم چې هغه اف آی آرز کول او دغې شیانو پکې هم تر څه نه څه په ځینې ځایونو کې موږ اف آی آرونو کې کامیاب شوي چې هغه اف آی آر شوي دي. پخوا به د اف آی آرز نه کېدل. نو د ریاست جابر دی، ریاست یو کالونیل سټیټ دی، ریاست ظالم دی او په دغه ظالم او په دغه فاشیست ریاست رویه داسې وی تل چې هغه عام خلکو ته حقوق ورکوي نه. نو موږ خپل سټرګل تر اوسه پر لا جاری دی او زموږ چې څومره هم مطالبه موږ د کام لاړه د خپل خاورې د خلکو لاړه دغه سټیټ ته یې شوی هغه د جی منظور پښتین صاحب زغک بالکل نورم از فکر کوم دا غوښتل او موږ په جی منظور پښتین صاحب خبره کوي زورم. زموږ مبارزه د خپل مطالباتو د لپاره دوام لري او موږ به د لپاره جدوجہد کوو. موږ به صبر شوي نه یو، موږ اوکه شوي نه یو، موږ یریدلي نه یو، موږ پریدلي نه یو، موږ په خپل موقف باندې ولاړ او پرمختګ کوو او لا هم په دې خاوره باندې خپل مبارزه جاری ساتو. خو تاسو تحریک ځنی مهم غړي وایي چې دا په فیسبوک هم دا تاسو ډیر کیږي، په 13 ورځو کې یا 15 ورځو کې په دې په مطبوعاتو کې خبرونه هم راغلل چې هغه تاسو د بطور قائد تاسو او دغه ترمنځ اختلافونه دي او د دې اختلافونو په بنیاد هغه ځان لا وسیو سیاسي تحریک جوړوي. تاسو موقف او دغه ترمنځ اختلاف بنیادی وجه تاسو په ادارو تور دي، تاسو غوښتنې دي کنه د هغه او تاسو نظریاتي اختلاف دي کنه بل وجه چې تاسو نږدې ملګری وس تاسو نه بیلیږي لګیا یو تحریک یو سیاسي ګوند جوړي. ګوره چیرې په دې بیلیږي چې څه اختلاف ته یا څه شی زه داسې نه ګڼم چې دلته څه اختلاف شته دی. په دې بنیاد باندې موږ دلته ډېر یعنی په پښتو په سیاست پارشي باندې پورا خلک یو د هر چا سره هر وخت کې نو او هغه سره خبرې اترې باندې مسلې حل کوو. زه نه ګڼم چې داسې خبره شته دی. هو که څوک ګوند جوړوي نو پی ټی ایم ګوند نه جوړیږي، پی ټی ایم تحریک دی. د پی ټی ایم د ګوند جوړولو سره هیڅ تعلق نشته دی او نه تعلق ساتي چې نه پی ټی ایم ګوند جوړیږي. پی ټی ایم تحریک دی د زمانه د پی ټی ایم چې څومره هم دلته مشرتابه ده هغه ټول د فیصله ده چې دا یو قومي تحریک وي. ستاسو نو مخکې ما د فرد الله بابر سره خبرې کولې، هغه په پاکستان کې د اوسنی حکومت او د اوسنی حکومت په شا باندې د هغو تر مخه پوز ولاړلې، د هغو د مشرانو په ضد د پی ډی ایم په نوم باندې یو تحریک چلای لګیا دي. لنګ مارچ هم امکان دی چې وکړي او د هغو غوښتنه دا ده چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي. ستاسو د پی ټی ایم او پی ډی ایم ترمنځ د تحریک په شریکه یا تاسو دغه په تحریک کې د شمولیت څخه خبرې اترې شکل شوې دي، تاسو ولې تر اوسه پورې د پی ډی ایم برخه در اصل کې نه جوړ شوي؟ پی ډی ایم زموږ پلیټ فارم نه دی، زموږ پلیټ فارم پی ټی ایم دی. موږ ټول پارټو ته په خپل غونډو کې دعوت ورکړی دی. پی ډی ایم موږ ته تر اوسه پورې په خپل غونډو کې دعوت نه دی راکړی. کله چې پی ډی ایم موږ ته دعوت راکړي په اغنه پسبا موږ ټول چې کوم یعنی دا مرکزی ملګری دي زموږ داسې یعنی مشرتابه ملګری دغه به ټول کینو په شریکه بیا به د خپل کام مفادات ګورو چې هغه څومره پکې پوره کیږي هغه مطابق به موږ خپل فیصله کوو. خو لا تر اوسه پورې د دوی لخوا موږ ته څه نه دی شوی، آفر نه دی شوی. نو چې دوی لخوا څه آفر یعنی څه دعوت نشته دی، نو په دې باندې بیس کول زما په خیال سره په وخت نه اول خبرې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین صاحب، تاسو موږ سره د سکایپ لارې ملګري شوي وای، زموږ ډېر شکریا ادا کوم چې موږ ته موخه راکړه. ډېره مننه. خدای دې تاسو ته خوشحال لري. ټولو اوریدونکو ته، ټولو لیدونکو ته سلامونه. وعلیکم السلام، ډېره مهرباني.